د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. نن درسره چې په کومه موضوع به خبرې کوم هغه دا ده چې اکثره باشعوره پښتانه نور پاکستان نه غواړي او د پاکستان څخه خپلواکي غواړي او د هغې دپاره هلې ځلې کوي. ما سره دا یوه ویډیو ده، دا به هم سره شریک کړم او وروسته به پرې بیا زه خپل نظر له تاسو سره شریکوم. او ځینې هغه پښتانه چې اوس هم د پاکستان په نوم یا د پاکستان په جنډې باندې افتخار کوي، هغه پښتانه دي چې خپله د پنجابي استعمار نه معاش اخلي او د هغې معاشخوران دي. مګر نور هغه پښتانه چې ولس دی او عام ولس دی او د پنجاب سره ګټې شریکې نه دي، هغه ټول پښتانه په دې پوه شوي دي چې په پاکستان کې چې د پنجابیانو حکومت دی او د هغې د حکومت لاندې دغه نور قومونه ژوند کوي او د نورو قومونو ژبه هم محکومه ده او د دوی وسایلو باندې هم د پنجاب قبضه ده او د هغوی حاکمیت دی. نو هغه ټول پښتانه دي که بلوچان دي او که دغه نور قومونه دي، هغه کوښښ دا کوي چې په یو طریقه باندې د دغه تورې بلا څخه ځان خپلواکه کړي، لکه څنګه چې بنګالیانو دا کار وکړو او ځان یې خپلواکه کړو. زه به در سره دغه یوه لنډه ویډیو ږدم. د دې دا هم زموږ یو پښتون ورور دی په پښتونخوا کې، هغې هم دا خبرې کړي دي. هغه به لنډه ویډیو ده، هغه به واورئ، بیا به پرې زه خپل نظر هم له تاسو سره شریکوم. زموږ خبره دا ده، پنجابي استعمار د پښتون افغان بنیادي دشمن دی، ځان پوه کړئ. پنجابي استعمار د پښتون افغان د زیلو دشمن دی، تر څو پورې چې پښتون افغان د دې خاورې نه ویستلی نه وي، پنجابي قرآن او قسم کړی دی چې دی قراریږي نه. سر ورته ټیټوئ. ملګرو، زه پرې اوس خپل نظر له تاسو سره شریکوم. ګوره دې دا خبره وکړه چې پنجابي استعمار تر هغه وخت پورې به په پښتنو باندې ظلمونه کوي تر څو پورې چې پښتون افغان د دغه جغرافیې څخه شړلی نه او دغه خاوره چې دا دې باندې ډایرکټ د پنجاب د حاکمیت لاندې نه راغلي او هغوی خپله پنجابیان رانوړي په دې خاوره باندې آباد کړي، نو تر هغه وخته پورې به دا په دې خاوره باندې خپل ظلمونه او دغه کوم دغه چې دی دا به دې ته به دوام ورکوي. ولې به یې ورکوي؟ دې په خاطر باندې به یې ورکوي چې پښتانه یا خو یې مطلق داسې کړي چې د خپلې ژبې نه واړوي، د خپل کلتور ترې واخلي او ورسره د دغه جغرافیه کې چې کوم مسایل دي په دې باندې ډایرکټ د پنجاب حاکمیت راشي او بیا پښتانه چې دي هغه کله هیڅ وخت کې د خپلو وسایلو خبره پورته نه کړي. اوس زه به اصلي خبرو ته راځم، ځکه اوس دا 14 اګست هم را روان دی. په کار دا دی چې پښتانه د وخت په تېرېدلو سره د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي او هغه به څنګه ځي؟ هغه به داسې ځي چې لومړی خو دغه ټول پښتانه چې دغلته دي دغه ولس موږ په دې باندې پوه کړو چې ستاسې د پنجاب سره یو ځای اوسېدل چې دي په دې کې ستاسو د ټولو تاوان دی. که موږ وګورو بنګالیان چې کله د پنجاب سره یو ځای وه او د پنجاب پرې حکمراني وه، نو په هغه وخت کې د بنګال خارجي پالیسي خپله د هغې د وسایلو او د هغې ټول کوم سیاستونه چې به جوړېدل هغه به پنجابیانو جوړول. یعنې یو اقلیت چې و هغه په اکثریت د بنګال په خلکو باندې واکمن و او د هغې د وسایلو استحصال به کوو او د ژبې استحصال یې ولا هم کوو، ځکه په ژبه باندې به هم دغه د پنجاب خلک په دغې حاکم وو. یعنې اردو ژبه په زوره باندې وړې وه او هغې په بنګالیانو باندې په زوره باندې هلته رسمي یا د دفتر ژبه کړې وه، د زوره ژبه یې ولا کړې وه. ځکه بیا دلته ځینې وخت کې ځینې پښتانه یا هغه نور خلک وایي چې د پنجابیانو خو هم اردو ژبه خو د پنجابیانو ژبه هم نه ده، خو بیا دا یو کار دی چې دغه اردو ژبه چې ده دا هم پنجابي ژبې ته ډېره ورته والی لري. که یو پښتون خپله پښتو ژبه د لاسه ورکړي هغې ته بیا ډېر کلونه نیسي چې بېرته خپلې پښتو ژبې ته راشي. مګر که یو پنجابی ماشوم خپله ژبه د لاسه ورکړي هغې ته صرف یو 2 ورځو 3 ورځې په کار دي چې هغه بېرته خپلې ژبې ته راشي. نو په دې په خاطر باندې پنجابی چې دی یو هوښیار او مکار قوم و، هغه په دې پوهېدو که موږ ډایرکټ د پنجاب ژبه وي او د پنجابیان دلته اکثریت کې دي په دغه منطقه کې او د دوی حکمراني هم ده، نو بیا به دا نور قومونه موږ سره دغه
ژبه ونه مني دې خاطر باندې دې خاطر چې اردو ژبه اولو ته یو اسلامي نوم ورکو او به ویره چې دا ژبه چې دا د دې ژبه په بنیاد باندې چې دا اردو ژبه اسلامي ژبه شو په دې بنیاد باندې چې کله تقسیم کیدو د دین په بنیاد باندې نو د دې خاطر باندې د ژبه چې د مسلمانانو قومي ژبه ورته کې سره ځکه چې به د پنجاب ژبه سره چې دا سره ورته والی لري نو په دې خاطر باندې په یو بل غیر مستقیم ډول باندې خپل ژبه چې دا په دغه ټولو قومونو باندې ومنله خو په دې کې بنګالیان چې دي هغه خیرو د خپل ژبې د واکمنۍ او د خپل خارجي پالیسي نظامی پالیسي اقتصادي پالیسي د جوړښت په خاطر باندې خپل ټول هیواد آزاد کو مګر پښتانه چې دي دوی د فکر کوي چې پاکستان چې دی دوی ورته د شناختی کارت یا دوی چې ورته د پاسپورت ورکوي دا د دوی په جیبونو کې دي نو دوی پاکستانیان شول زه دا همیشه دا خبره کوم چې د 1922 کال نه وروسته چې کله د پاسپورت مسله راووتله او پاسپورتونه په تقسیمېدل سب کانټیننټ خلکو ته به هم د برټش پاسپورت کو برټش انډین به ورته پکې لیکل پاسپورتونه ورکول او هغه دا چې هغه پاسپورت حیثیت چې د اوسنی پاکستانی پاسپورت نه زیاتو به ولې دغه سب کانټیننټ خلکو ته چې په دې کې پښتانه بلوچستان او دغه سیندیان او خپل هندوان دا ټول لازم ولې دوی خپلواکي غوښتله خپلواکي په دې خاطر باندې غوښتله چې دوی غوښتل چې خپل پالیسيګان او د خپل وسایلو خپل واکمنان شي نو دې په خاطر باندې دوی د قومونو په شریکه باندې ځان لپاره خپلواکي غوښتله خو مګر کله چې دغه تقسیمات کېدل نو دا د دین په دغه باندې وشو بنیادونو باندې وشو ځکه هندوانو خپل نه غوښتل چې په قومي لحاظ باندې دا وشي هندوانو ولې نه غوښتل هندوانو ځکه نه غوښتل چې په هندوانو کې په هندو مذهب کې ډېر قومونه دي نو هغه دا کوخه کوي چې په دیني لپاره وشي ځکه چې به هندوان به مالته تقسیم نشونه دي خو دې خاطر باندې چې کړه دلته پښتونستان خلکو په وخت کې ریفرندم کې د غبل چوایس یا اختیار غوښتو چې تا موږ د سبارو چې پاکستان یا هند علاوه یو بل چوایس کیدو چې خپلواک یا آزاد پښتونستان یا د لوی افغانستان خبره هغه نو په وخت کې کانګرس ګوند چې واغې دا وسره نه منله ځکه انګریزان سره ساز باس کو چې دا خبره به کې پری نه دی چې په دغه کې زی په زی کې د ریفرندم په دغه کې شرطونه کې ځکه چې هغه کې خپل هندوان ته کې نقصان نه به کار چې دی هغه ونه کو نو اوس مسله د سیده چې پښتانه باید ځنې په دې پوه شوي دي لکه مخکې چې ما دغه ویډیو تاسو سره دغه کړل چې نه دلته د پنجاب استعمار واکمني ده او بغیر د پنجاب نه دلته هیڅوک دغه نور قومونه واک نه لري څه چې پنجاب غواړي او څه چې د پنجاب فوج غواړي هغه به د پنجاب ګټي په زور باندې خوندي کوي او چې په دې قبایلو او په دغه سیمو کې دا جګړې روانې دي د هم د پنجاب د فوج د خپل حاکمیت او د پنجاب د واکمنۍ د اوږدولو او د پنجاب په دغه وسایلو باندې د نورو قومونو حاکمیت د پنجاب لپاره او د پنجاب ګټې خوندي کولو لپاره دا جګړه دغه د پښتنو په سیمه باندې دوی روانه کړې ده نو چې د پښتانه غواړي او د خپل خاوري اختیار د خپل ژبې اختیار د خپل اقتصاد اختیار دا ټول غواړي چې خپل لاس راوړي نو باید د پاکستان نظام جلا کړي او د لوی افغانستان برخه شي خو د شلې چې په دې باندې منګ پوي ځکه چې په دې باندې خپل پنجاب پیدو د پنجاب استعمار په دې باندې پیدو د خاطر باندې د افغانستان کې د څولسي د جګړې روان دي او په دغه د پښتنو په سیمه باندې روان دي د خاطر باندې روان کړي دي چې دلته د اقتصاد وده ونه کړي پرمختګ مخکې ونشي افغانستان د پاکستان نه ډېر پرمختللی نشي ځکه به پښتانه بلوچستان خپل د افغانستان خاوره برخه وګرځي د افغانستان د خاورې برخه وګرځي نو د خاطر باندې الته دغه چې دی جګړې دی خوخه کو چې دغه جګړې چې دی دغه الته په افغانستان کې دوام پیدا کی په دې کې زمونږ د پښتنو چې ځنې ګوندونه چې د خپل بادارانو لپاره کار کوي هغه نن په وخت کې ډېرې تیروتنې وشولې چې داود په وخت کې دوی پاتونه وکړه په افغانستان کې دغه ګډوډي شروع کوله نو دیو چې دی نو لکه دیو خاطر باندې دغه ځکه د افغانستان کې دغه جګړې دوام ورکوي چې الته د غزه هغه پرمختګ چې د پنجاب نه زیات نشي ځکه به خپل ځکه چې ځکه د ژوند سہولتونه خي خلک ماغه هیوادونو ته زی او د ژوند کې ځکه کوم ګور خپل ډیر پنجابین او د پښتونخوا خلک او دا ټول چې دي نور هیوادونو ته د کارونو لپاره زی او د خاطر باندې زی ځنی وخت کې چې د کورونو سره مزيد خاطر زی چې الته د ژوند سہولتونه خدي او خي او امنیت هم خي نو به ځکه دوی الته زی نو چې د افغانستان کې د ژوند سہولتونه او پرمختګونه د پاکستان زیات بنو د خپل د بلوچستان او د پښتونخوا خلک چې د افغانستان سره یو ځای شوی نو دغه جګړه چې ده
دا اوس هم دغه د پنجاب دغه چې دي واکمنان دا اوس هم غواړي چې په افغانستان کې په یو طریقه باندې بیا جګړه پیل کړي او په دغه سیمه کې اوس په پښتونخوا کې پیل کړې ده، نو دا به خاتم وړي. نو پښتنو ته پکار ده چې 14 اګست هم وننمانځي او دا کوښښ وکړي چې د خپل بیرغ چې د پښتونخوا بیرغ و د هغې سره مینه وکړي، د خپل قوم سره مینه وکړي، د پاکستاني په ځای باندې ځان ته پښتون ووایي او دا یو په دې پوه شي چې دغه د پاکستان ویاړونه چې دي دا صرف د پنجاب دي، ځکه چې هلته واکمن قوم پکې پنجاب دی او کوم قوم چې واکمن یې ویاړونه هم هغه قومونو ته ځي. نو زه کله یو بل مثال راوړم که چېرته په اروپا کې لکه انګلند یا یو بل هیواد جرمني کې هیواد کې یو په دغه ټیم کې موږ ډېر پښتانه هم واچو او هغه د جرمني هیواد دغه د فوټبال ټیم چمپین هم شي، نو ویاړونه به جرمنانو ته ځي، پښتانه به پکې صرف فقط یو څه پیسې وګټي، هغه څه لوبغاړي چې هلته لوبېږي هغه څه شهرت به حاصل کړي، مګر هغه د ویاړ او افتخار دغه چې دی هغه به جرمني ته ځي. همداسې که په پاکستان کې هر څومره پرمختګونه کیږي او هر څومره پاکستان پر مخ باندې ځي، هم که د نظامي لحاظ او که د اقتصادي لحاظ ویاړونه او دغه چې دي هغه صرف پنجاب ته ځي. نو هېڅکله یو مزدور چې دی هغې ته هغه ویاړ نه ورځي چې کله یو خان ترقي کوي یا پړسېږي غټېږي، نو ویاړ هم هغه خان طرف ته وي. په پاکستان کې هر څومره پاکستان پرمختګ کوي نو ویاړونه پنجاب ته ځي او دغه نور قومونه خپل هلته د غلامانو حیثیت لري، که پښتانه دي که بلوچان دي او که دغه سیندیان دي. نو دې په خاطر باندې که غواړئ چې خپله ویاړونه خپل کوي او خپله خاوره باندې چې څومره پرمختګونه کېږي د هغې ویاړ خپله د هغه خلکو د ولس سره وي، نو بیا د هغې دپاره بیا پښتنو ته پکار ده چې لومړی خپلواکي ترلاسه کړي او د افغانستان سره ځان یوځای کړي. نو تر بله ویډیو پورې په لویه لاس سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.